ابو بکر صدیق فرمایي رضی الله عنه وای بدبخترین انسان بدقسمت انسان هغه دی چې دی مړ شي ګناه یې ژوندی دی مړ شو ګناه یې ژوندی دا تر ټولو بدبخترین انسان دی سینماوي چې چا جوړ کړي اگر د مړ شلو او سینماوي ژوندی دی ګناه یې ژوندی دی یو ورځ قندار یو سپینډر عاجز صاحب ماته مولوي صاحب یو ځای ځو یو څوک مړ دی پاته زه سره ولاړم چې ولاړم دی دا زما د حج ملګری دی په حج کې سو ډېر ښه سړی انکشیز بیا پاته ماته چې وخت وای مې وکړ بیا دی ورته وایي زما پلار ډېر پخوانی سړی دی د پلانې سینما زما پلار جوړه کړې د پلانې سینما حاجي صاحب ماته وکتل بیا خندل مال یار دی ګوره چې په کوم ځای کې تا نو په مولوي صاحب معافي غواړم والله که خبره یو سړی د پلار خوبیانې چې بیانوي وایي سینما زما پلار جوړه کړې زما پلار صحیح دا د مرګ بعد صفتونه دي په ژوند کې به صفتونه چی شو دا د مرګ بعد صفتونه دي څنګه دوکه سوي سخت پر غلطه باندې روان نو ابو بکر صدیق فرمایي بدبخت سړی بدقسمت سړی هغه دی چې دی مړ شو ګناه ژوندی ده دا چې د کم چا موبایلان دي دا فلمان دا ډرامې دا ټیک ټاک او سخت تباک دا سوشل میډیا په مش کې عام استاد مش فکر دار ذکر ثواب دی دا څوک د مولانا بیجګر په ځای څوک د مولانا طارق جمیل صاحب په ځای څوک په کم ټیک ټاک والا ولاړه وزیر اعظم اوس طلا ورشده په کرسي کې لاکشي نستله د الله رسول فرمایي چې داسې زمانہ رااله بیا تاسو خالی ورته ګورئ د الله رب العزت له جانبه او عذابو ته چې کم عذاب پر دې باندې نه راځي دا چې دا ټک دا عجب زه والله ډېر اریان دا کله زموږ یارانو ملګرو زموږ سره دغه ستا واتساپ باندې نمبرونه ستا پر سټیټس باندې اول ټیک ټاک غزل جوړه کړي بیا بل غزل پسې اچولې بیا بل غزل بیا د ښځې چم پکې راوستلی په آخر کې مولانا طارق جمیل صاحب چې راوستلی په آخر کې ازما د سهار حدیث دی هغه یې وکړ دغه حدیث دی تا ووایي دا حدیث نه دی چې ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثونو مذاق کوي دا تا چې اول دا ګانک شول ټیک ټاک یې و د دې بعد حدیث ولې شوی چې تا حدیث یې شوی ټیک ټاک یې ولې شو سر په خبره خلاصېږي ستا خو دا خیال دی چې داسې د الله رسول فرمایي صحابي ته ویل کور وینې ول ووینې ول دا شان وینې ویا نه وینې ول چیش دی ول دا فتنې داسې راوري لکه د باران څاڅکي دا فتنې داسې راوري هغه دغه فتنې دي عزیزان د خدای دپاره مه کوئ که کوې یا منافق سه د ټیک ټاک زوی سه که نه نو د محمد رسول الله حدیثونه بیا پر صحیح لارې شي روان خلک مه خطا باسه خلک مه دوکه کوه قطعا یې مه دوکه کوه د الله د رسول په حدیثو ګستاخي و بېادبي و دا ګستاخي قطعا مه کوه کافر سوی به یې په ځان به نه یې خبر صحیح سلو